الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، څنګه کولی شو خپل ورک شوی هر ډول موبایل په ډېرې اسانۍ سره پیدا کړو؟ نو دا ډېره اسانه طریقه ده او په هر ډول موبایل کې کېږي چې څنګه به موږ او تاسو خپل ورک شوی موبایل پیدا کوو په ډېره اسانه طریقه سره. نو لومړی راځو خپل موبایل ته راځو. په خپل موبایل کې یو سیټینګ کوو. دا په هر ډول موبایل کې کیدای شي. نو زه یې درته ښایم. دلته مثلا د موبایل اصلي مینو ته به راشئ چې د هغه ډیټیلز هر څه پکې کې وي. نو تاسو به راشئ موبایل کې دلته یې لیکلي دي، وګورئ موبایل سټرکر. د کوم چې تاسو ګورئ موبایل سټرکر دا خلاصوو. دلته لومړی سرو کې یو څخه تر 5 پورې پسورډ یې ورکړی یا 4 صفره وي. نو ما هم خپل موبایل ته پسورډ ورکړی دی. دا ډول پسورډ مې ورکړی دی، هغه پسورډ مې چینج کړی دی. نو دلته د موبایل سټرکر چې ده آف ده، دا به تاسو آن کړئ. کله مو چې دا آن کړ نو بیا به دلته راشئ موبایل سټرکر نمبر. دلته به یوه داسې شماره پکې ثبت کړئ چې کومه شماره ستاسو سره په بل موبایل کې یا د بل ملګري سره وي یا د بل چا شماره وي، هغه شماره به پکې اډ کړئ. مثلا زه دا شماره پکې اډ کوم. چې کله مو دا شماره اډ کړ لاندې تاسو ګورئ دغه میسیج لیکل شوی دی. نو دغسې چې دا به ډن کړئ، سیو به شي. کله مو چې سیو کړ دا سیسټم، دا به سیو شي. چې کله مو سیو کړ نو کله چې ستاسو موبایل ورک شو یا غلا شو، نو غل بیا ستاسو ورک شوی سیم کارت نه کاروي یا ستاسو له موبایل څخه استفاده نه کوي. نو تاسو له موبایل څخه ستاسو سیم کارت دوی لرې کوي. کله چې موبایل خلاص کړ نو ستاسو موبایل څخه ستاسو سیم کارتونه ټول دی لرې کوي. نو کله چې دا ټول سیم کارتونه هر څه لرې کړل، مثلا د سیم کارتونه به وغورځوي، نو دا راځي په موبایل کې خپل سیم کارت اچوي. یعنې د غل یا بل چا چې ستاسو موبایل پټ کړی وي هغه به پکې خپل سیم کارت واچوي. کله چې پکې خپل سیم کارت واچولو، نو مثلا دا دوهم سیم کارت، کله چې دا سیم کارت پکې واچولو، سیم کارت چې څنګه موبایل کې واچولو او موبایل یې فعاله کړ، چې کله موبایل دی فعاله کړي، چې څنګه یې موبایل فعاله کړ، موبایل فعالیږي. چې کله یې موبایل فعاله کړ، هغه چې خپل ملګري یا کوم چاته زنګ څنګه وهي، نو ستاسو موبایل ته کومه شماره چې تاسو پکې ثبت کړې وه هغې شمارې ته یو میسیج راځي. د هغې نوي نمبر میسیج راځي چې ستاسو موبایل دغه شمارې والا کس استعمالوي. نو بیا تاسو په ډېر اسانۍ سره کولی شئ چې د خپل غلا شوي موبایل ادرس پیدا کړئ، او چې هر چا غلا کړی وي نو تاسو ته په ډېر اسانۍ سره د غلا پته لګېدای شي چې زموږ موبایل چا غلا کړی دی او د چا سره دی. نو په دې طریقه چې په هر موبایل کې کیدونکي ده، نو تاسو خپل موبایلونه ثبت کړئ، نو د ورکېدو خطر یې 100% کې ختمیږي. نو ستاسو موبایل بیا هیڅوک نشي غلا کولی. ضروري دا ده چې پسورډ چې و د کمپنۍ څخه د 1 څخه تر 4 پورې یا 4 صفره وي، هغه تاسو باید چینج کړئ چې غل ستاسو د سټرکر کې کوم معلومات سیو کړي دي هغه نمبر ثبت کړی هغه ډیلیټ نشي کړای. نو دې ته او د ورته نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ، تر څو ښایسته ویډیوګانې تاسو شریک کړو. نور په خدای سپارم. ښه شپه، ښه وخت.